پخوانی ولسمشر حامد کرزی په هزاره هیوادوالو برید یو غیر اسلامي او تروریستي عمل دی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکئ د نن ورځې تازه خبر ته. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خدای ګوندي کې په هزاره هیوادوالو برید وحشیانه او د بشر ضد عمل ګڼلی. ښاغلي کرزي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د بې ګناه وګړو وژنه یو غیر اسلامي او تروریستي عمل دی. نوموړي زیاته کړې چې دا جنایت په کلکو ټکو غندي او شهیدانو ته جنت الفردوس او د بخښنې مراتب وړاندې کوي. بلخوا د تیر جمهوري حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ویلي چې په دای ګوندي کې یو لوی زړه بوږنونکی جنایت ترسره شوی. ښاغلي اتمر په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه خورا ټکان ورکوونکې ده چې زموږ د هیوادوالو او نړیوالې ټولنې د کرکې لامل شوې ده. هغه ویلي چې بې ګناه قربانیان د خپلو زایل خپلوانو د لیدنې هرکلۍ لپاره په حال کې وو چې له بې رحمه ترهګرۍ او وینې تویونې سره مخ شول. نوموړي زیاته کړې چې موږ دا نه بخښونکي جنایت په کلکو ټکو غندو او نړیوالې جنایي محکمې په ګډون د نړیوالو بنسټونو لخوا په قطعي ډول د بې طرفه څېړنې او محاکمې غوښتنه کوو. اتمر دغه راز ویلي چې د هیواد اوسني حاکمان باید د هیوادوالو د امنیت، حقونو او مذهبي ازادۍ د ټینګښت په برخه کې خپل مسؤلیت په جدي ډول پر غاړه واخلي او ځواب ویونکي دې اوسي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کله خبر. تر بیا هم په الله